د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې په یو ټولپوښتنه کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د خبریالانو نظرونه راټول کړي چې تر ډیره حده خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغوی له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون پلی کړي او د خبریالانو او رسنیو دغه ستونزه حل کړي. از حکومت امارت اسلامی خواهشمند هستیم که یک بخش مهم جامعه را خبرنگاران و اطلاع رسانی تشکیل میتن که اینا هم باید بیاین با در قسمت ما را همکاری بکنن، چون که مردم نیازمند منابع و حرف های مسئولین هستن. راځي په ګډه سره د خبريالانو د رسنیو لپاره یو حقوقي میکانیزم رامنځته کړو ترڅو خبریالان او رسنۍ دغو په رڼا کې خپل کار په مخ یوسي. امارت اسلامی افغانستان در قسمت حل چالش‌های جامعه رسانه‌ای در تفاهم با نهادهای حامی رسانه‌ها برنامه‌هایشان نداشته باشند. فقط وقتی میتونه این مشکل حل شود که یک تا قانون مثل قانون دسترسی و اطلاعات در شرایط کنونی در نظر گرفته شود. د هیواد خصوصي رسنۍ په دې وروستیو کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخ شوي دي. مالي ملاتړ نه لري او ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي چې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي.